سفرم بشته تاک شناختی کارت ولې نه ویوغلی شناختی کارت د سکول کاغذونه کې زما عمر لا کم دي بیا مو سره دا وایي نور د بړه څه شته بس یا حرمین شریفین دیدار بخیر علي بخیر 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 څنګه یار حالات ښه دي لومبې خو راته ده ووایه چې ورځ د څنګه تېره شوه الله شکر دی ښه خپل کور ته چې لاړې نو زیرې میرې دې وکړو هغې څه وې مور او پلار دې څه وې هغې ډېر خوشحاله شو خوشحاله شو او ته بس ډېر خوشحاله ډېر خوشحاله سفرم بشته تاک شناختی کارت ولې نه ویوغلی شناختی کارت د سکول کاغذونه کې زما عمر لا کم دي عمر دې کم اوسه نو بس اوس به مونږ داخله کوله خو د بازارونه لږ وران غونډه وه د پیسو له وجې باندې دا څه وی شناختی کارت د پیسو له وجې باندې یا زړیا ښځه داسې کار وکړه دا ملګری نه دا ډېر تکړه ملګری دا کم چې سره راغی دې ته زه وایم دې ته زه پیسې ټول هر یو شی والا کومه چې دغه کومه منډه کړې د شناختی کارت د پاسپورټ چې دا ټول ورته دي وایي او چې څنګه ریډي شي پاسپورټ بس انشاءالله ډایرکټ بالوزو السلام المؤمن چې تام دی ویډیو کې راولم چې دې ملګری چې کم دی وروره د ما سره په دې کې ډېره منډه په دې وویله چې دې ما پسې به زکاري صاحب ګرځوي وروره خپل دوکان یې پرېښی را پسې ګرځوي ته به صرف دومره وکړې اشنا چې دې به ورسې هلته شناختی کارت نادر آفیس ته ته د شناختی کارت پتا شو نهګه دغه منډه ورسره صرف ووه پیسو میسو هر یو شی به چې کوم دي مونږ کوو ته به صرف دومره کې چې خپل ټایم به وباسې او دا ټول نه غټه خبره دغه ده چې نن سبا کې سړی ټایم وباسي که نه دا غټه خبره ده ته بدله چې کوم دی شناختی کارت بیا په هغه شناختی کارت په ټوکن نه دی په هغې باندې بیا پاسپورټ ته داخله کېږي بس هلته نه څنګه ته ټوکن راوالی یو چې آی ډي کارت ته شناختی کارت ته ولا داخله کړې نو هم ارجنټ ول وکړه چې زر میلو شي دلته کې چې ولا کله بیا پاسپورټ کې داخله کوو انشاءالله دلته کې هم ولا به پاس ټریک ورته کوو به هغې باندې ولا کوو هغه ډېر زر راځي هفته کې دننه راځي نو به دته ما ووایي چې ته څنګه پاسپورټ راشي بس انشاءالله دا بیا ټایم نه او ته چې کوم دی په خاموشۍ کې کله ګوره الله پاک نه سوال کوي نو چې دې خبره ته پوه دی چې ګوره هغه الله پاک ورې قبلوي هغې کې شک نه وي ځکه چې چا سره پیسې نو هغه عمر وکړي هغه دومره خوند نه کوي چې چا سره اړو لار نه یو لاړ شي نو دغه ډېره مزه کوي ګوره دغه کې بیا شک نه وي چې بس دغه کس الله راغواړي دې کې اړو شکي نه بس ایډوانس کې دی مبارک شه الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن خلک ته ما پسې ګرځېدې یاره زه تا پسې یقیني درته یم داسې نه په ما یې کو چېرته په مخه راغی پړلې څه ووه د سپین ګیرې مشرانو کونډو رونډو یاد علیکم بابا ډېره موده پس در سره ملو شو مخکې سره یو پېره ملو شوم په ډیا بالکل دا سره ملو شوم نه سره خو مخکې خو نه که موږ ښه خو لږ دې وخت کې خراب یو څنګه خراب یو یاره نه که بس د زوی مې خپه ماته ده او دا پوره 15 میاشتې وشوې پکټ راته پروت او په خپل دغه مزدوري ده بس کار خوندیز نشته نه که نه ډاکټر له دې نه بوتلې ډاکټر له دې نه بوتلې ډاکټر هر سم پې وکړې نه که خو لکه مطلب دا دی چې کمزور یو که نه نو په کمزورتیا کې لکه دا نه چې هر سم پې ونه کړل هر سم ونه وکړل خو دومره ده چې مونږ یې خراب نو مخکې خو دې را سره خرګاډۍ لیدلې وه که نه هغه خپله وه خدای شته دا لاله اوس هغه مې بیا خرڅه کړې د دوایۍ لپاره نو بیا مې دا لاله بل چا واخېسته د موسم د رحمن دی باران هم شو پکې ظلم پکې راغی بیا مې یو نظر ولید یو کار دی کو صحیح نو چې کار دی کو به زموږ خو داسې خلک ډېر خوښي یو بخجي نو بغیر د کاره زما ګزاره نه کېږي که نه چې کار نه کوو خو کار نه کېږي نن دې 100 روپۍ وګټلې نن دې 100 روپۍ ګټلې اورېده نه که دروغ به نه وایو که نه زما سپا میلو چې د 30 کم 1500 روپۍ ما وګټلې او 1.5 روپۍ د دې نه ما په خېټه وخوړلې نو لکه دغه 900 روپۍ ما وګټل څه دې خوړلې یاره سپا ټایم داسې 10 بجې کې مې یو دغه وخوړل څه ورته وایي
یو د یو شلو روپو چولې او یو روټۍ ها او اوس مې د یو 30 روپو پکوړې راواغېستلې او یو مې روټۍ راواغېست. تاسو چې کوم کار کو دونه ګران کنه دا اوس چې دا بوجم چې پوزولې ما خو د اندازې مطابق ذهن ته دا راله مای بابا باندې 1500 روپۍ ګټلې نشته نه که 15000 روپۍ خو لکه صحیح درته یم چې لکه نه راځي پکې 1500 شپږ روپۍ زموږ مزدوري راځي او چې ډېرې شي لکه 1000 روپو نه بره نه ځي 15000 روپۍ نه دي ګټلې نه 15000 هم پکې چاته نن دی ګټلې 15000 الله دې وکړي الله دې خوشاله او ته چا تاتلې اوس دا نه که بس نور خو د کار ټیم نشته بس اوس د کور غم به کوم کور ته ځې کور ته به ځم وړو مور دې شته شته که نه دا اوس تا مزدوري شوه 1500 یې ګټلې وې الله پاک دله 15000 کړې الله دې وبخښنه که الله دې چې کله کور ته ځې نو بیا د بیبي څه خو پکې لازمي کوو د بیبي ته به یو بچی د مخې له راغلو وایي دا 15000 نوټ یې راکړو دا به د ما طرفه الله دې په ایمان خوشاله کنه او الله پاک دې مو بدرنګ خو ما وی کو دې نه ما ولیدو نو لکه مخکې خو مې درنسه داسې نه غوښتل کنه خو لکه اوس دې وخت کې خراب یو نو ما تا پسې لکه کوشش ته دغه خلک ته ما پسې ګرځېدې یاره زه تا پسې یقیني ته یم داسې نه خو ما یې کو چېرته په مخه راغی دې پېره ما یې ورته یم چې نه که مونږ خراب یو او مونږ سره څه ښېګړه وکړه نو لکه چې مونږ لږ سیټ شو که نه څومره ښېګړه یاره چې دا ګاډی صحیح راته یم د دې پیسې غواړي دا 10000 روپۍ دي صفا راته وی او لکه پیسې خو پکې نه کېږي په 15000 په 4000 په 1500 په 4000 کې به زه څه ورکړم که نه چې دا ګاډی دې خپله شي بیا یاره جینو بس دغه به شي چې هغه دغه د دغه نه به خلاص شمه دا څه ورته وایي روزګار به ټول خپل شي روزګار به مې دا واله 10000 روپۍ وایه اوس خو دې ګاډی خپله شوه که نه اوس هم ګاډی خپله شولې که نور دې پړه څه شته نه جي نور څه نشته بس بیا به بیا ګپو لګو مزدوري هم درته میلو شوه د بیبي سم پکې شوه ګاډی هم دې خپله شوه موسم هم د باران دی هیله چې الوا ته جوړ دی کور ته لاړ شه او ښه په خوشحالۍ باندې بیبي ته وایي الوا په ښه کړه او یو ځای ورسره کښېنه شی موسکه الوا وخوره او سبا روزه سبا بیا الله شته الله الله